سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي افغانستان کې کورنۍ جګړه نه بلکې د افغانانو او ترهګرو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه زیاتوي د طالبانو لپاره د حل یوازینۍ لار سیاسي جوړجاړی دی چې د ټولو افغانانو رضایت پکې شامل دی. یونوما وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر مشري ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنی وضعیت هیڅ لوري ته د منلو وړ نه دی. سعودي عربستان وایي طالبانو ته پکار ده چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د افغانستان لپاره د سعودي عربستان سفیر ویلي چې دوی له افغان سولې سره همکارۍ او مرستو ته تیار دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پاکستان د په افغانستان کې منفي لاسوهنې بندي کړي. هغه زیاته کړې چې دوی په لر او بر افغان وطن کې سوله او امن غواړي. د کندهار ولایت اوسیدونکو د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه یې کړې ده. دوی پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې ژر د جګړه ودروي او خپلې ټولې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.